ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو کوم را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. جو بایدن د کرونا وایرس د قابو کولو لپاره کاري ډله اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ټاکنو کې بریالی شوی نومان جو بایدن په دې هیواد کې د کرونا وایرس د قابو کولو لپاره خپل 14 کسیزه کاري ډله اعلان کړه. دې ډله کې 3 مشران او 10 عادي غړي شامل دي. د کووډ-19 وبا قابو کول امریکا وګړو لپاره د کرونا ضد واکسین چمتو کول هغه ژمنې وي چې ښاغلي بایدن د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال کړې وي. د کووډ-19 لومړی واکسین کولای شي 90% خلکو ته خوندیتوب ورکړي. دا نوی واکسین شپږ میاشتو کې ازمویل شوی. ابتدایي شننې ښیي چې د کرونا وایرس پر ضد لومړی واکسین کولای شي تر 90% ډېر خلک له کووډ-19 ناروغۍ خوندي وساتي. دا واکسین د امریکا په متحده ایالاتو، جرمني، برازیل، ارجنټاین، جنوبي افریقا او ترکیه کې ازمویل شوی دی. متحده عربي امارات په نامه د ښځې وژلو سزا سخته کړې. حکومت په دې وروستیو کې نور مهم بدلونونه هم راوستلي چې ځینو نړیوالو یې هرکلی کړي. متحده عربي اماراتو دغه هیواد کې پر اسلامي قوانینو د بیا کتنې پر لړ کې د هغو وژلو لپاره سزا سخته کړې چې د کورنۍ غړي د پت په نامه ښځې وژني. متحده عربي امارات حکومت ویلي دوی به په هغه قانون ته د بیا کتنې غوښتنه وکړي چې قاضیانو ته اجازه ورکړي د داسې وژلو سزا کمه کړي. په متحده عربي اماراتو کې نارینه د کور ښځینه په ځینو مواردو کې په دې نامه وژلي چې د دوی په وینا د خپلوانو ته یې بې عزتي اړول. حکومت وایي وروسته له دې به داسې جرایمو ته د وژنې په سترګه کتل کېږي. او د امریکا د فایزر او د جرمني د بایوانټیک شرکتونو له لوري په ګډه جوړ کړي کورونا وایرس ناروغۍ ضد واکسین 90% مؤثر او خوندي دي. د ډاکټرانو او پوهانو دا کار په دې برخه کې یو لوړ پرمختګ بلل شوی.